د پاکستانیو کرکټ لوبغاړو کلني معاشونه په ډاګه شول. د افغانستان ټکنیکل لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د پاکستان کرکټ بورډ د پنجشنبې پر ورځ د هغو لوبغاړو نوملړ خپور کړ چې په A, B, C او D کټګورۍ کې له یاد کرکټ بورډ سره لوبیږي. په دغو کټګوریو کې الف یا د A درجې کې د بابر اعظم، اظهر علي، شاهین افریدی او ځینې نور لوبغاړي شامل دي چې هر یو کلنی معاش یې 1.1 میلیون پاکستاني کالدارې دي، یعنې 11 لکه پاکستاني کالدارې د هر یو معاش ده په A کټګورۍ کې. په B یا ډلبندۍ کې بیا 9 لوبغاړي شامل دي چې پکې عابد علي، اسد شفیق، حارث سهیل، محمد عباس، محمد رضوان، محمد سرفراز، احمد شاداب خان، شان مسعود او بیا یاسر شاه شامل دي. د دوی هر یو کلنی معاش 1,50,000 پاکستاني کالدارې ټاکل شوی دی. په C درجه لوبغاړو کې هم 6 لوبغاړي شامل دي چې پکې عثمان شینواری، افتخار احمد، عماد وسیم، امام الحق، نسیم شاه او فخر زمان شامل دي. د دوی هر یو کلنی معاش 15,50,000 پاکستاني کالدارې دي. په D کټګورۍ کې یا 4مه درجه کې بیا 3 ایمرجنټ لوبغاړي شامل دي چې حیدر علي، حارث رؤوف او محمد حسنین شامل دي. د پاکستان کرکټ بورډ د ایمرجنټ لوبغاړو د معاش په اړه معلومات نه دي ورکړي. په قرارداد کې 3 چټک توپ اچوونکي له پامه غورځول شوي دي او د پاکستان کرکټ بورډ په داسې حال کې د لوبغاړو قراردادونه او درجې خپرې کړي دي چې د کورونا وایرس په ویره لا هم شته او را روان اسیا جام ته هم د ګوتو په شمار شپې ورځې پاتې دي او د دې سربیره نړیوال شل اوریز جام ته هم شاوخوا 15 میاشتې شته. وهاب ریاض، محمد عامر او حسن علي 3 هغه چټک توپ اچوونکي دي چې د پاکستان لوبډله پرې ولاړه وه له قرارداد څخه محروم کړل شوي. سرفراز احمد چې له دې وړاندې په الف درجه کې د لوبډلې مشر په صفت لوبېده، اوس B کټګورۍ ته غورځول شوی او له لوبډلې مشر هم لرې شوی دی. ګران دوستانو، دا و د پاکستان د کرکټ لوبغاړو 4 کټګوریانې چې الف، B, C, D کټګورۍ هغه کټګورۍ چې تر اوسه پورې قرارداد ترسره شوی نه ده. نو ګران دوستانو، که چیرې زموږ د افغانستان ټکنیکل چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب